بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې لوی ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو، زه حاضر یم ستاسو په خدمت کې د یو بل نوي کلاس سره، او په دې نن کلاس کې ما ستاسو دپاره ډیر سپیشل، ډیر اهم او ډیر عام ټکي راغونډ کړي دي، او دا د شمار ټکي دي. دا زیات ټکي نه دي. زمونږ دا نن کلاس به وړوکی کلاس وي، د 100 منټو به وي، خو ډیر اهم کلاس به وي، ځکه چې په دې کې ما ستاسو دپاره ډیر خاص ټکي راغونډ کړي دي. په کلاس کې ما سره اولنی ټکی چې کوم دی هغه دی مچ، او بیا ورسره ټکی دی مینی. د دې دواړو مطلبونه تاسو وینئ، د دواړو معنی دي ډیر. خو زه تاسو ته دا دوه ټکي ایکسپلینوم چې د دې دواړو خو مطلبونه دي ډیر، خو دا به مونږه استعمالوو څنګه. ګورئ د دې استعمال ته تاسو وګورئ. He does not have much water. He does not have much water. یعنی هغه سره ډیرې اوبه نشته. او بیا مینی ته وګورئ. She has many friends. د هغې ډیر ملګري دي. She has many friends. د هغې ډیر ملګري دي. نو تاسو ته اوس په دې دواړو کې څه فرق ښکاره شو؟ ګورئ، مچ مونږه استعمال کو، د مچ سره مونږه راوستل واټر. د واټر شمار نه کیږي، اوبه، هوا، داسې نور وغیره چې کوم څیزونه دي، د کوم څیز چې شمار نه کیږي، نو د هغې دپاره به مونږه د مچ استعمال کوو. او د کوم څیز چې شمار کیږي، دلته مونږ وویل کنه چې she has many friends، یعنی د هغې ډیر ملګري دي. نو د ملګرو شمار خو کیږي کنه، 1 دی، 2 دی، 3 دی. نو کله چې د یو څیز شمار کیږي، د هغې دپاره به مونږه د مینی استعمال کوو. صحیح ده؟ تاسو په دې باندې پوه شوئ کنه، په دې دوو ټکو باندې. He does not have much water، یعنی د هغه سره ډیرې اوبه نشته. او د مینی استعمال ته وګورئ. She has many friends. د هغې ډیر ملګري دي. داسې مخکې تاسو یو دوو ټکو ته وګورئ. these او بل ټکی دی those. د these مطلب دی دا، او د those مطلب دی هغه. د دې دوو ټکو استعمال به مونږه په هغه ځای کې کوو، دواړه د یو نه چې زیات وي د هغې دپاره به یې کوو. خو دیز به مونږه استعمالوو کوم څیز چې د یو نه زیات وي، خو مونږ ته نږدې پروت وي. لکه دا کتاب ما ته نږدې پروت دی که نه، دا کتابونه ما ته نږدې پراته دي. که زه ووایم چې these are my books، دا زما کتابونه دي، یعنی ما ته نږدې پراته دي که نه. زه وایم چې these are my books، دا زما کتابونه دي. او بیا که دا کتابونه چېرته زما نه لرې پراته وي، نو بیا به زه وایم those. ګورئ د دې استعمال ته تاسو وګورئ. those are my books، هغه زما کتابونه دي، یعنی زما نه لرې دي که نه، خو زه وایم چې هغه زما کتابونه دي. نو د هغې دپاره به زه بیا وایم د یو نه زیات دي که نه، نو بیا به وایم those are my books، هغه زما کتابونه دي. ښه جي، ګورئ بیا یو ټکی مونږ سره دی what. د what مطلب دی څه، او some. د some مطلب هم دی څه. تاسو به وایئ چې دا what او some یو مطلب ولې دی. د دې مطلب یو دی، خو د دې استعمال بدل دی. ګورئ مونږ اکثر تپوس کوو که نه چې what is your name، یعنی ستا څه نوم دی. what is your name، ستا څه نوم دی. او د some مطلب هم دی څه. د دې استعمال ته تاسو وګورئ. I have some work، یعنی زما څه کار دی. دا به مونږ په داسې ځای کې استعمالو، د دغه څه دپاره به مونږ some استعمالو. او د چا نه چې څه تپوس کوو، دغه څه چې کوم دی دا، یعنی what is your name، یعنی ستا څه نوم دی، د دغې دپاره به مونږ what استعمالو. صحیح ده؟ دا ټکي هم کلیر شو. مونږ سره بل ټکی چې کوم دی هغه دی very. د very مطلب هم دی ډیر. مونږه موج او مینی وویل که نه، د هغې مطلب هم ډیر و.
او دلته د ویری مطلب هم ډیر دی. he is very handsome یعنی هغه ډیر ښایسته دی. هینډسم به مونږه د هغه سیز د پاره استعمالو یعنی انسان شو ډیر ښایسته دی کنه یا یو بل سیز شو ډیر ښایسته دی نو د دغه سیزونو د پاره به مونږه د ویری استعمال کوو. he is very handsome هغه ډیر ښایسته دی. او د دې سره چې بیا بل کوم ټکی دی هغه دی several. so war he came my home several times هغه زما کور ته څو وارې راغلی. he came my home several times هغه زما کور ته څو وارې راغلی. another د another مطلب دی یو بل. give me one another pen give me one another pen مالا یو بل قلم راکا. give me one another pen مالا یو بل قلم راکا. بیا چې تاسو ته زه بل ټکی ووایم a lot of دا ټکی به تاسو هم ډیر زیات اورئ. a lot of ډیر زیات. there is a lot of shops there is a lot of shops یعنی دلته ډیر زیات دکانونه دي. شاپس وای دکانونو ته. تاسو په بازار کې وینئ دکانونه کنه دغه ته وای شاپس دکانونه. there is a lot of shops دلته ډیر زیات دکانونه دي. بیا بل ټکی چې کوم دی enough د enough مطلب دی پورا یعنی کافی. که زه وایم چې this tea is enough for me یعنی دا چای زما د پاره پوره دی. بس زه دا یوه پیاله چای څکمه دا زما د پاره پوره دی. نو د دغه پوره د پاره به مونږه په انګلیش کې وایو enough. this tea is enough for me دا چای زما د پاره پوره دی. او بیا this دی. د this مطلب دی دا. this is my book دا زما کتاب دی. this is my book دا زما کتاب دی. بیا ورپسې ټکی دی such د such مطلب دی معنا دا داسې. don't do such behavior don't do such behavior داسې رویه مکوه داسې عادت مکوه داسې کردارونه مکوه. don't do such behavior داسې رویه مکوه. بیا ورپسې ټکی چې کوم دی هغه دی first یعنی د first مطلب دی پیله اول. مونږ چې وایو کنه اول. this is not my first class دا زما پیله یعنی اولنی درس نه دی. کلاس نه دی. this is not my first class دا زما پیلنی اولنی درس نه دی. او بیا دی سیکنډ. سیکنډ وایي دویم ته. فرست اولنی شو او سیکنډ مطلب شو دویم. this is second floor دا دویم منزل دی یعنی یو چت دی بیا بل چت دی بیا بل چت دی. نو پیله اولنی چت ته وایي فرست او دویم چت ته وایي سیکنډ. یعنی دغه سیکنډ چې کوم دی this is second floor دا دویم منزل دی. دغه د تاسو ویلی شئ سیکنډ یعنی هر هغه سیز ته تاسو سیکنډ ویلی شئ. که تاسو وایي چې دویم یعنی زه دویم راغلم په کلاس کې زه دویم نمبر راغلم په کلاس کې زه سیکنډ نمبر راغلم. حاجی زما په خیال چې مونږ سره په دې کلاس کې دا اخیرنی ټکی دی. دا دی نیکسټ. نیکسټ وایي مخکې ته. he will come next week هغه به په مخکې هفته کې راشي. he will come next week هغه به په مخکې هفته کې راشي. هم په دې ځای باندې به د نن ورځې د کلاس اختتام کوو. زمونږ کلاس پای ته رسی. د وخت ډیر زیات کمی دی او تاسو دعا کوئ چې الله پاک مال وخت راکوي او هر ورځ ستاسو دپاره یو کلاس ضرور تیارومه. خو الله دې وکړي چې ستاسو دپاره هر ورځ کلاس ضرور تیارومه.
که ژوند وي راځم به د یو بل نوي کلاس سره. خو ګورئ دا کلاس د 100 منټو دی، د 18 منټو کلاس دی که نه، او په دې کې پوره 18 ټکي تاسو ته ما وویل. که دا 18 ټکي تاسو زده کړئ او د دې استعمال په دې جملو کې زده کړئ او په دې باندې ځان پوه کړئ، نو تاسو یقین وکړئ چې ستاسو انګلیش به دې سره ډیر زیات ښه شي. نو زما د دې خوارۍ او د دې محنت نه تاسو ښه پوره فایده اخلئ. دا خواري دا محنت چې زه کوم دا تاسو ضایع کوئ مه، تاسو ته بیخي په لږ وخت کې ملاویږي، یعنې په 10 منټو کې زه خپل ټول خواري محنت راغونډ کړم او تاسو یې په 10 منټو کې وګورئ. نو دا ستاسو دپاره یوه موقع ده چې تاسو انګلیش زده کړئ. که ژوند وي راځم به د یو بل کلاس سره ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ، او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یی الله مو ښاد لره، آباد لره او بریالي لره. د لوی الله په امان.